شیطان د چا څخه ډیر بیریږي او شیطان د چا څخه ډیر زیات منډه وهي او زیات جنې زغلي. نن به درته دې باره کې یو خبر درته وکړم. که چیرې ته 100 رکعاته په ورځ کې نفل کوې شیطان تا څخه نه بیریږي. که چیرې ته 1000 وارې نفلونه وکړې تلاوتونه وکړې روزې ونیسې هیڅکله شیطان تا څخه په دې عبادت باندې ویره نه کوي او دا څخه نه ډارېږي. آخر شیطان بیریږي په څه باندې چې کله یو انسان دعوت شروع کی چې کله یو انسان د دین خبره شروع کی شیطان د دې کس څخه ډیر بیریږي او د دې کس څخه ډیر خطر لري شیطان. ځکه چې کله ته لمونځ وکې هغه لمونځ خالص تا پورې اړه لري. دا یو داسې عبادت دی چې هغه ستا دغه ثواب چې دی هغه ګټه ده هغه خالص تا ته رسي. روزه ده زکات دغه ګټه خالص تا ته رسي. خو دعوت یو داسې شی دی چې هغه په تا کې هم مضبوطوالی پیدا کوي او پر نورو مسلمانانو کې هم مضبوطوالی پیدا کوي. چې کله ته یو چاته دعوت ولاره ورکې د دین دعوت د دین خبره ته مخ ته شیر کې نو دغه د انسان په ایمان کې جدت راولي. د انسان ایمان رینیو کوي ریفریش کوي. دغه ایمان نور په د ایمان کې اضافه راځي. د ایمان مضبوطه کیږي. چې کله ته دین خبره وکې نو د هر کس سوچ فکر په دې کې بندېږي. هر څوک په دې کې سوچ او فکر کوي. نو ځکه د داعی سړي څخه چې کوم څوک دعوت کوي شیطان دغه څخه زغلي او منډي وي د دې کس څخه بیریږي زیات. نو په دې وجه باندې چې سبب اذان هم شروع سي د اذان د ژغه څخه شیطان دومره لري منډي وي. په حدیث کې راځي چې د بیخي ډیر چې د سترګې سي تر هغه پر دې منډي وهي او تر هغه وخت پر دې منډي وهي چې د اذان आवाज نه واوري. نو د دیني دعوت لاره د